وختونه صرف هغه وي وختونه بس وختونه صرف هغه وي وختونه چې د پاک الله ذکرونو کې تیریږي او هر سړی په زړه کې څه نه څه ارمان وي هر سړی په زړه کې څه نه څه ارمان وي دا دنیا د امیدونو کې تیریږي او ای طالبه مړه هغه څه ژوندون وي ای طالبه مړه هغه څه ژوندون وي چې د مور پلار ازرونو کې تیریږي سلامونه ملګرو د کې پی کې ټیلنټ پیج نه یو ځل بیا ستاسو ورور شیر حسین طالب ستاسو په درون خدمت کې حاضر ده د نن مرکې کې مو سره یو نوجوان شاعر د کې پی کې چې هغه تعلق د اورکزی ایجنسی سره ده او نن سبا د کوهاټ تحصیل ګمبټ په سیمه کې خپلې ورځې شپې سبا کوي هغه نه به یو څه زبردست شعرونه او غزلې هم اورو د هغه تعارف په هم مو تاسو ته وړاندې کوو نو فیض الله صاحب طرف ته ځو فیض الله صاحب په خیر ډېره مننه تاسو د کې پی کې ټیلنټ پیج او د تاسو ټول د ټیم څخه ته دوره مصرفیاتو نه خپل وخت راکړ نو یو جهان مننه وکړم فیض الله فیض صاحب ما خو ته ولا شارټ کټ مختصر تعارف وکړو خو زه غواړم چې کوم ولا لیدونکي دي کتونکي دي هغو سره ته په خپله ژبې باندې خپله هم تعارف وکړي نو بس زما د لاند تعارف همدا خو هم ډېر دی چې شکر د پښتون یم او د اورکزي ایجنسۍ سره تعلق ساتم او فی الحال په موجوده د تحصیل ګمبټ سره پاتې کېږم نو دغه بس مختصر تعارف د ما همدغه وي مهرباني ملګري او اوریدونکي او کتونکي د تو د غزل په انتظار دي او ته خپل خوندور شعرونه چې کوم دا یو کلام دوته وړاندې غزل وړاندې کو خو غزل نه مخکې په د موجوده حالاتو دوه درې شعرونه دي چې دا بعضې خلک خپل مذهب او خپل ایمان شرموي دا بعضې خلک خپل مذهب او خپل ایمان شرموي دا بعضې خلک خو په خپله باندې ځان شرموي مننه وایي دا بعضې خلک خو مذهب او خپل ایمان شرموي دا بعضې خلک خو په خپله باندې ځان شرموي او هغه وخت نشته چې په پټه صدقې به ورکړي هغه وخت نشته چې په پټه صدقې به ورکړي اوس صدقې خلک ورکي خو غریبان شرموي مننه او غزل بس دې ډول دی چې شرمېده به په دنیا وي چې غریب وي شرمېده به په دنیا وي چې غریب وي پر لورې به رسوا وي چې غریب وي او چې څوک خان وي هغه غوړ بریتونه ګرځي چې څوک خان وي هغه غوړ بریتونه ګرځي خواره برخه په جاړه وي چې غریب وي او مننه شعر عرض دی چې هر یو کس یې تر خپل وس پورې راکاږي هر یو کس یې تر خپل وس پورې راکاږي غریب لویه ګناه دا وي چې غریب وي مننه هر یو کس یې تر خپل وس پورې راکاږي هر یو کس یې تر خپل وس پورې راکاږي غریب لویه ګناه دا وي چې غریب وي او یو خو غم د دنیاګۍ شي بل خو غم د غریبۍ شي یو خو غم د غریبۍ شي بل خو غم د دنیاګۍ شي هره لار ترې نه خطا وي چې غریب وي او د مزو اخیستنو روغو زړونو کار دی د مزو اخیستنو روغو زړونو کار دی څرنګه ژوند کې به مزه وي چې غریب وي او د مالدارو خو به هر سړی صفت کړي د مالدارو خو به هر سړی صفت کړي صفت خوان به فیض الله وي چې غریب وي ډیر زبردست فیض الله فیض صاحب ډیر خوندور کلام او د حقیقت نه ډک شعرونه ته مولا اوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کړو یو تپوس په درنه کوم فیض الله فیض صاحب چې موجوده کوم شاعران دي په دې کې کوم ښه شاعري ده هغې ښوالی څه ده او کوم بده شاعري ده هغې بدوالی څه ده نو دې باره کې یو څو خبرې تا نه مو زده کړو نو ډېره به ښه وي مننه یاره زه خو به دا ویم چې هغه شاعري چې کوم باندې د پښتون ولس خدمت ونه شي د یو خوار غریب اواز ورکې اوچت نشي نو یقینا هغه شاعري به شاعري نه وي
شاعر هغه په کار دی چې هغه د یو غریب ولس والا، یو د غریب عوام والا، یو د مظلومو خلکو آواز اوچت کي. نو بهتره خبره به وي ما خپله یا دوه درې شعرونه مو لیکلي وو چې ننګ نموز باندې غیرت کوم شاعر یم، ننګ نموز باندې غیرت کوم شاعر یم، زه د هر پښتون عزت کوم شاعر یم. او چې د سرو شونډو نه بل طرف ته نه وړي، چې د سرو شونډو نه بل طرف ته نه وړي، ستا غزل نه هم نفرت کوم شاعر یم. نو مننه وي. غزل خو هغه غزل هم په کار وي چې د پښتون ولس د غریب ولس خدمت وکړی شي، نو بهتره به وي. فیض الله فیض صاحب شعرونو د ډیر خوند وکړو او ملګري به هم دا خواهش لري چې د تو د خولې نه یو بل غزل هم واوري، نو خواست کوو چې ته ملګرو ته یو بل غزل هم وړاندې کړې. مننه مو کوم. غزل به سپیشل د تا سره چې کومه بچی راغلی ده ده ته به ډالۍ کړو چې غزل څه په دې ډول ده چې دا منم چې نر اولاد د خدای نعمت وي، دا منم چې نر اولاد د خدای نعمت وي، خو د لوڼې هم د پاک الله رحمت وي. او جاهلان په دې خبره نه پوهیږي، جاهلان په دې خبره نه پوهیږي، په کار لوڼو سره هم څه محبت وي. او شعر عرض دی چې ستا مور هم د چا لور د خیال دی کړی، ستا مور هم د چا لور د خیال دی کړی، ښه خبرې د مور په لاندې جنت وي. او چې د لورو په پیدایش باندې خفه کیږو، چې د لور په پیدایش باندې خفه کیږو، مونږ کې داسې به تر کومې جهالت وي. او چاته زوی او چاته لور په ویش کې ورکي، چاته زوی او چاته لور په ویش کې ورکي، فیض د کارونه د قدرت وي. فیض الله فیض صاحب شعرونو د ډیر زبردست او ډیر خوند وکړلو او ملګرو سره چې کوم دا شعرونه دې وړاندې کړو او تاوله شعرونو کې یو خوند ده، یو سرور ده، یو نوی ټیلنټ مو ته چې کوم ده الله تعالی په ګوته باندې راکړی ده. نو یو څو شعرونه که نور وشي نو زه چې ډېره به ښه وي. بس اخري شعرونه به دا کو یو څو شعر دي چې پتا نه درځم ګړنګه درنه تنګ یم، پتا نه درځم ګړنګه درنه تنګ یم، په مونږ مره درومه جنګه درنه تنګ یم. پتا نه درځم ګړنګه درنه تنګ یم، په مونږ مره درومه جنګه درنه تنګ یم. او زه خبر شوم چې حرام یې ناروا یې، زه خبر شوم چې حرام یې ناروا یې، نور دې نه کرمه بنګه درنه تنګ یم. مننه. زه خبر شوم چې حرام یې ناروا یې، نور دې نه کرمه بنګه درنه تنګ یم. او د پښتون په حق ډکه دی اچولې، د پښتون په حق ډکه دی اچولې، پنجابي او بدرنګه درنه تنګ یم. او د پښتون لباس چې ګورم خوشحالیږم، د پښتون لباس چې ګورم خوشحالیږم، کته زه نشم لنګه درنه تنګ یم. او په لستوڼي کې پټ مار یې دوست مې نه یې، په لستوڼي کې پټ مار یې دوست مې نه یې، اعتبار وکم په تا څنګه درنه تنګ یم. فیض الله فیض صاحب مننه د وخت راکولو، مننه. انشاءالله تا سره به مونږ نور ملاقاتونه هم کیږي، نورې مرکې به هم درنه اورو. او یو جهان مننه کوم چې تو مو خپل پیج ته او د پښتو کوم ټیلنټ ته هغه ته ټایم راکړو. ډېره شکریه.